بیا د زاړه عهدنامې یعنی تورات په لومړیو 5 کتابونو کې پیدایښت، خروج، لیویان، اعداد او تثنیه 700 ځله موږ ته ویل شوي چې دا د خدای کتاب نه دی، دا د خدای کلام نه دی. 700 ځله تاسو لولئ. او مالک یعنی خدای موسی ته وویل او موسی مالک ته وویل، مالک موسی ته وویل او موسی مالک ته وویل. دا په دې معنی چې نه مالک دا خبرې کړي او نه هم موسی دا ټکي لیکلي دي. دا دریم شخص دی، بل څوک خبرې کوي. هغه وایي ښه دا هغه څه دي چې ده اورېدلي دي. د هغه معلومات دا دي چې خدای موسی ته دا وویل او موسی خدای ته دا وویل. 700 ځله موږ ته ویل شوي چې دا د خدای کلام نه دی. بیا دا کتاب، دا 5 کتابونه سپېڅلي پیغمبر موسی علیه السلام ته منسوب دي، مګر په وروستي کتاب کې چې د تثنیې کتاب دی په 34 فصل کې هم موږ لولو نو موسی چې د مالک بنده و مړ شو، تیره زمانه ده. د موآب په خاوره کې مړ شو، ډایډ مړ شو، تیره زمانه ده په انګلیسۍ کې. د مالک کلام سره سم او هغه یعنی خدای هغه په موآب کې د بیت فغور په وړاندې په یوه دره کې ښخ کړ، مګر هیڅ انسان د هغه له قبره خبر نه دی او تر نن ورځې پورې هیڅ څوک نه پوهیږي چې د هغه قبر چیرته دی. کله چې بل څوک د موسی په اړه لیکي مخکې له دې چې هغه مړ شي، هغه نشول کولی دا ولیکي چې تر نن ورځې پورې هیڅ څوک زما له قبره خبر نه دی. سړی لا ژوندی وي نو څنګه داسې ویلی شي؟ او موسی 140 کلن و کله چې هغه مړ شو. آیا موسی دا لیکلی چې کله هغه مړ شو 140 کلن و او کله چې هغه مړ شو سترګې یې کمزوري شوي نه وي او نه یې طبعي قوت کم شوی و؟ هغه لا دومره قوي او تکړه و چې له بلې 14 کلنې نجلۍ سره واده وکړي. هغه دا قدرتونه لرل. آیا هغه دا ویلي چې د مړینې د مخه یې طبعي قوت کم شوی نه و؟ او له هغه وروسته په اسرائیلو کې د موسی په څېر بل داسې پیغمبر راپورته نه شو چې مالک ورسره مخامخ خبرې کړې وي؟ آیا موسی دا ویلي و؟ نو موږ وایو چې نه، دا نه یوازې د خدای کلام نه دی بلکې حتی د موسی کلام هم نه دی. ښکاره ده چې بل چا دا لیکلی. د وړکتون کندرګارټن هر ماشوم چې په دوی پوه شي او دا ولولي نو تاییدولی شي او تاسو ته ویلی شي چې دا د خدای کلام نه دی او نه هم دا د موسی کلام دی.